سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په منځني ختیځ کې ډېر هیوادونه شته، خو تاسو به د ایران نوم ډېر ځله اورېدلی وي. ویل کېږي چې ایران حزب الله، حماس او حوتیز ته وسلې ورکولې. په اسرائیلو کې د حماس برید هم د ایران له ملاتړ سره تړل کېږي. نو پوښتنه دا ده چې ایران څه ګټه لري چې د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره مخالفت کوي او د دغو ډلو ملاتړ کوي. حال دا چې سعودي عربستان او ایران دواړه مسلمان هیوادونه دي. نو داسې څه پېښ شول چې دواړه یو له بل سره دښمنان شول. یو وخت امریکا او ایران ډېر ښه ملګري وه، خو بیا کومه پېښه وسوه چې اوس دواړه یو د بل سره سخت دښمنان دي. څو وخت مخکې امریکا د ایران پر یوه اډه باندې برید هم وکړي. امریکا پر ایران باندې بندیزونه ولګول او د ایران اقتصاد یې سخت کمزوري کړي، سره له دې چې ایران هر څه په خطر کې واچول او د امریکا پر وړاندې ولاړ دی. نو د دې ټولو تر شا څه لاملونه دي؟ په ټولو کې په منځني ختیځ کې د ځواک ستره سیالي روانه ده. مخکې له دې چې دا ټوله کیسه وکړو، یو څو مهم ټکي دي چې باید په هغه باندې ځان پوه کړو. د محمد صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته دا شخړه راپورته سوه چې نوی خلیفه به څوک وي. یوې ډلې غوښتل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باید خلیفه سي، او بلې ډلې غوښتل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوم حضرت علی رضی الله عنه باید خلیفه سي. همدلته مسلمانان په دوو ډلو سره وویشل شول. هغه کسان چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې خلیفه ګڼي سنی مسلمانان شول، او هغه کسان چې حضرت علی رضی الله عنه یې خلیفه ګڼي هغه شیعه مسلمانان شول. نور ډېر توپیرونه هم شته، خو دا یې اساسي توپیر دی. که د نړۍ نقشې ته وګورو، ډېر هیوادونه د سنی مسلمانانو اکثریت لري. ایران، عراق او یمن بیا د شیعه مسلمانانو اکثریت دي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا د 88 څخه تر 90 سلنه پورې مسلمانان سنی دي او د 9 څخه تر 10 سلنه پورې شیعه مسلمانان دي. یو بل مهمه خبره دا ده چې که څه هم ټول مسلمانان اسلام تعقیبوي، خو د هند، پاکستان، عرب او ایران مسلمانان یو ډول کلتور نه لري. ایران که څه هم په منځني ختیځ کې دی، خو ځان له عربو څخه ډېر بیل بولي. په ایران کې فارسي ژبه ویل کېږي. ایران د عرب لیگ غړی نه دی، ځکه چې عرب هیوادونه هغه دي چې عربي ژبه پکې کې ویل کېږي. په منځني ختیځ کې د سنی عرب هیوادونه اکثریت واکمن دي. د شیعه او سنی ترمنځ شخړې تل روانې وي، او د همدې له امله د ایران او سعودي ترمنځ نیابتي جګړې وسوې. د سوریې کورنۍ جګړه، د بحرین پاڅون او نورې شخړې رامنځته شولې. بې له دې تاریخ څخه د منځني ختیځ جغرافیه سمه نسي درک کېدلی. ایران چې پخوا یې نوم فارس و، د خپل جیوپولیټیک موقعیت او طبیعي سرچینو له امله تل د لویو قدرتونو تر پام لاندې پاتې شوی دی. ایران دوهمه پوله له عربانو سره لري، تر دې لاندې د پرسین ګولف او عربین سی پراته دي، له کوم ځای څخه چې له ټولې نړۍ سره سوداګري کیږي. دا هغه ځای دی چې سټریټ اف هرمز ورته ویل کیږي. که دا لاره بنده سي، نو د نړۍ شاوخوا 0% د تیلو بهیر به په ډېر لږ وخت کې ودرول سي. که د زیرمو خبره وکړو، دلته د تیلو او طبیعي ګازو سترې زیرمې شته. خو په ایران کې ځینې پیښې وسوې چې له امله یې نن د ایران 28% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او اټکل کېږي چې په راتلونکي 2 کلونو کې به د دې بېوزلۍ بهیر 40% ته ورسېږي. هغه ټول شیان چې موږ د ویډیو په پیل کې وویل، د شیعه او سني توپیرونه، کلتوري توپیرونه، جیوپولیټیک زیرمې، دا ټول به په راتلونکي کې خپلې اغېزې ښکاره کړي، او په پای کې به د دې هر څه پایلې ښکاره سي. راځئ ولاړ سو د 1800 کال وخت ته، هغه مهال چې په ایران کې د فتح علي شاه قاجار تر مشرۍ لاندې د قاجار ډسټیني واکمنه وه. عموما د یو هیواد باچا پر ټوله هیواد واک چلوي، خو په ایران کې نظام لږ توپیر درلودي. دلته د شیعه مسلمانانو شمیر زیات و. خلک له خپل شیعه مذهب سره ډېر تړلي وه. د دین علما چې خلکو ته به د مذهب قوانین او لارښوونې کولې، ډېر نفوذ یې درلودی. دې علماو ته علما ویل کېدله، او تر ټولو لوی او غټ علما ته آیت الله ویل کېدله. په ایران کې علماو سیاسي ځواک هم درلودی. نو یوازې باچا نه، که علما یو څه وویل، باچا به هم اړ و چې هغه ومني. دا نظام همداسې روان و. هغه وخت ایران چې پخوا به یې ورته فارس ویل، له بریټیش انډیا سره یې پوله درلودله. پاکستان په هغه وخت کې نه و جوړ شوی. ټوله سیمه د انګریزانو تر واک لاندې وه. د ایران یوه پوله له انګریزانو سره وه، او بله پوله یې له روسیې سره تړلې وه. په هغه وخت کې هم د ایران جیوپولیټیک ارزښت او طبیعي زیرمې د انګریزانو او روسانو دواړو پام ځان ته راړولی و. ایران د دغو دوو سترو قوتونو ترمنځ بند پاتې شوی و. وروسته د 1804 کال د مې میاشت راځي، روسیې فرصت ولیدی او پر ایران باندې حمله وکړه.
ایران ته تر ماتې ورکولو وروسته روسیې د ټریټي اف ګلستان تړون لاسلیک کړي. کېدای شي پوښتنه وسي چې ولې روسیې ټول ایران ونه نیوي، ولې یې تړون وکړي؟ ځکه ایران له انګریزانو سره پوله درلودله او روسیې او انګریزانو نه غوښتل چې یو له بل سره مستقیمه جګړه وکړي. دواړه ځواکمن هیوادونه وه او هڅه یې کوله چې په غیر مستقیم ډول یو بل کمزوري کړي. په دغه تړون کې روسیې د کاسپین سی کنټرول واخیستی او په ایران کې یې پوځي حقونه ترلاسه کړله. همدارنګه روسیې سوداګرو ته د ایران له زیرمو سره د سوداګرۍ حق ورکړل سو. وروسته د روسیې باچا الکسندر اف روسیه مړ سو. د ایران باچا فتح علي شاه هڅه وکړه چې په روسیې باندې برید وکړي، په دې فکر چې روسیې به کمزورې سوي وي، خو بیا هم ایران ماته وخوړله. بیا روسیې له ایران سره بل تړون لاسلیک کړي چې د ټریټي اف ترکمنچي په نوم یادېږي. په دغه تړون کې ایران اړ سو 60 میلیونه روبله تاوان ورکړي او روسیې د ایران ټول بحري حقونه واخیستله. دا د هغه وخت د تړون اصلي کاپي ده. اوس وار د انګریزانو وو. دا د 1840 کال د اکتوبر وخت وو. فتح علي شاه قاجر وفات سو. له هغه وروسته محمد شاه قاجر باچا سو او د هغه تر مړینې وروسته د 1848 کال د دسمبر په 5 باندې د هغه زوی نصرالدین شاه قاجر د ایران باچا سو. هغه لږ څه تون مزاجه وو. څو کال وروسته چې باچا سو په 1850 کال کې یو سیمه چې هرات بلل کېدله. باچا نصرالدین شاه دا سیمه د ایران برخه ګڼله، د دې لپاره چې هرات بیرته په ایران کې شامل کړي. پر هغې یې برید وکړي. همدلته انګریزانو ته د لاسوهنې موقع په لاس ورغله. لومړی یې ایران شاتګ ته مجبور کړي، بیا انګریزانو د ټریټي او پاریس تړون لاسلیک کړي. کوم امتیازات چې روسیې ته په شمال کې ورسېدلي وه، هماغه شان امتیازات انګریزانو د ایران په سویل ختیځ کې ترلاسه کړله. د دې تړون په لاسلیک کولو سره روسیې او انګریزانو ایران په خپل منځ کې وویشي او نور یې اړتیا نه درلودله چې یو له بل سره وجنګېږي. کله چې دا هر څه روان وه، د ایران ځایي سوداګر چې هغه وخت به ورته بازاریان ویل کېدله، له سختو تاوانونو سره مخ شول. د ایران بازار چې پخوا به یې پکښې کې یوازې دوی سوداګري کوله، اوس پکښې کې د روسیې او انګریزي سوداګرو سیالي زیاته سوې وه. له همدې امله ایراني سوداګرو ته ډېر تاوان ورسېدی. د ایران د ټوکرو صنعت تقریبا د دوی له لاس څخه ووتی او خبره همدلته ونه درېدله. په 1890 کال کې د ایران د تمباکو صنعت هم د باچا نصرالدین لخوا څخه انګریزانو ته وروسپارل سو. د ټوکر صنعت خو خلکو په سخته وزغمی، خو تمباکو په ایران کې ډېر استعمالېدله. له کوچنیو څخه تر لویو خلکو پورې ډېر خلکو خپل روزي همدلته پیدا کوله او کورونه یې په همدې سره چلول کېدله. نو دا د عامو خلکو لپاره ډېر لوی تاوان بلل کېدی. له همدې امله په ټول ایران کې احتجاجونه پیل شول. خلکو وویل چې باچا ځان پر خارجانو باندې خرڅ کړی دی. موضوع ته دې ځای پر ورسېدله چې علماو مداخله وکړه. علماو پر باچا باندې فشار زیات کړي. په 1892 کال کې فشار ډېر زیات سو او بالاخره باچا دا تړون لغوه کړي. د دې پیښې وروسته خلکو باچا کمزوري وګڼي او د علماو مقام او نفوذ په ایران کې ډېر لوړ سو. 4 کاله وروسته په 1896 کال کې یو کس چې نوم یې میرزا رضا کرماني و، باچا نصرالدین شاه یې ووژي. د هغه له وژل کېدو وروسته هماغه ورځ د 1896 کال د مۍ په لومړۍ نیټه باندې د هغه زوی مظفرالدین شاه قاجر باچا سو. هغه هم د روسیې او انګریزانو تر فشار لاندې و او ډېر څه یې نسوی کولی. په همدې کال چې مظفرالدین شاه باچا سو، د برټانیې یو سړی چې نوم یې ویلیام نوکس ډیرسي و، په همدې وخت کې راښکاره سو. هغه په نړۍ کې په ځانګړي ډول په استرالیا کې د تیلو د کان کیندونو کار کوي. د هغه په لاس کې یو راپور و چې پکښې کې ویل سوي وه په ایران کې د تیلو د لویو زیرمو امکان شته. کله چې دا راپور ډارسي ته ورورسېدی، نو هغه له فرصت څخه ګټه واخیستله او د ایران له باچا مظفرالدین شاه سره یې ولیدله. د 1901 کال د اپریل په 14 نیټه یې یو تړون لاسلیک کړي. د دې تړون له مخې ویلیام ډارسي ته اجازه ورکول سوه چې د راتلونکي 60 کلونو لپاره په ایران کې د تیلو لټون وکړي. که چیرې تیل پیدا سوه، نو د ټکنالوژي په وسیله به یې راباسي، په بازار کې به یې خرڅ کړي او ډېره ګټه به ترلاسه کړي. دا ټول کارونه به د ایران په سویلي سیمه کې ترسره کېدله، هغه سیمه چې د انګریزانو تر نفوذ لاندې وه. په دې تړون کې پرېکړه سوې وه چې د تیلو 14% برخه به ایران ته ورکول کېږي او یو کلنی ټاکلی مبلغ هم ایران ته ورکول کېدی. له همدې ځایه ویلیام ډارسي چې د برټانیې بشپړ ملاتړ ورسره و، د ایران له حکومت سره په ګډه یو شرکت جوړ کړي. د دې شرکت نوم انګلو پرشین اویل شرکت کېښودل سو او د همدې شرکت له امله د ایران لپاره ډېرې ستونزې پیدا سوې. اوس داسې وسول چې د تیلو لټون پیل سو. د تیلو پیدا کېدلو په پیل کې ډېرو پیسو او ډېر وخت اړتیا درلودله. ویلیام ډارسي خپلې ټولې پیسې لګولې وې
کله چې د هغه پیسې ختمې سوې نو د برټانیې حکومت هغه ته پیسې ورکړې او د شرکت ونډې یې واخیستلې. نو د دې شرکت اصلي ونډه د برټانیې حکومت ته ولاړه. وروسته بیا د دې شرکت نوم برټش پټرولیم کېښودل سو. اوس شرکت جوړ سوی و خو تر اوسه په ایران کې تیل نه پیدا سوی. وروسته 1908 کال راځي. په دې کال کې یوه ډېره لویه خزانه پیدا سوه او په ایران کې د تیلو ډېرې لویې زیرمې پیدا سوې. اوس دا لویه شتمني خو پیدا سوه خو ګټه یې برټانویانو ته روانه وه. د دې وروسته برټانویانو د ټولو تیلو خرڅول پیل کړه او ایران ته یوازې 14% برخه ورکول کېدله او ټاکلی کلنی مبلغ هم ورکول کېدی. ایران مخکې له مخکې په دې تړون موافقه کړې وه. خو تاسو فکر وکړئ که ستاسو د کور ترڅنګ یوه لویه خزانه پیدا سي چې حق یې ستاسو وي خو وروسته تاسو پوهیږئ چې یو ناولده سړی راځي او هغه ستاسو څخه وړي. نو د ایران خلک هم ډېر غوسه سوي وه. هغوی ویل چې دومره لویه شتمني زموږ ده خو بیا هم موږ یې ګټه نسو اخیستلی. له همدې ځایه په ایران کې ستونزې پیل سوې چې اثرات یې تر نننۍ ورځې پورې هم لیدل کېږي. د دې پیښې وروسته د ایران خلکو ویل چې باچا خرڅ سوی دی او بېګټې دي او خلکو یو موازي نظام جوړول پیل کړل. په پیل کې ما تاسو ته د علماو یادونه کړې وه چې مذهبي عالمان وه. هغوی څه وکړل؟ د خلکو په ملاتړ یې باچا ته اجازه ورکړه چې خپله باچاهي وکړي خو په موازي ډول یې یو اسلامي اساسي نظام جوړ کړي چې پکښې کرایه، ټاکنې او هر څه شامل وه. یعنې باچا به حاکم وي خو علما به هم برخه ولري. دې نظام ته د مجلس نوم ورکول سو لکه څنګه چې په انګلستان کې مشروطه باچاهي ده چې ملکه او باچا وي خو پارلمان جلا کار کوي. همداسې یو سیستم په ایران کې هم نافذ سو. یعنی باچا به حکومت کوي خو په قانون او مهمو پریکړو کې به مجلس هم ونډه ولري. په اصل کې مذهبي ډلو په ایران کې سیاسي ځواک ترلاسه کوي. دې ته بېلابېل نومونه ورکول سول: اسلامي مشروطي شورا، د ایران پارلمان او ایرانی مجلس. ځکه چې مجلس د مذهبي عالمانو لخوا څخه چلول کېدی نو هغوی د خپلې عقیدې مطابق قوانین هم جوړ کړل. لکه د شیعه مسلمانانو مذهب د ایران رسمي مذهب اعلان سو. باچا او مجلس په ګډه ایران چلوي خو په حقیقت کې مجلس اصلي پریکړې کولې او د ایران د حکومت په څیر عمل یې کوي او باچا یوازې د خپل نامه سره پاته و. وروسته د 1909 کال د جولای 14 راځي. باچا مظفرالدین مړ کیږي او د هغه زوی محمد علي شاه باچا کیږي. د هغه زوی د خپل پلار څخه لږ مختلف و. هغه په ایران کې د مجلس د نظریې سرسخت مخالف و. هغه باور درلودی چې باچا هیڅ شی نشي کولای ځکه ټولې پریکړې مجلس د رایو او اساسي قانون له لارې کوي او باچا یوازې په نامه سره ناست دی. محمد علي شاه څه وکړل؟ هغه د پوځ مرسته واخیستله، د مجلس پر مشرانو باندې یې برید وکړي او هغوی یې زندان ته واچول. باچا مجلس وتړي خو مجلس د خلکو ملاتړ درلودي. یو کال وروسته په 1909 کال کې مجلس خپل جنګیالي جوړ کړل او پر باچا باندې یې برید وکړي. کله چې حالات د کنټرول څخه ووتل محمد علي شاه روسیې ته وتښتېدی. په هغه وخت کې په ایران کې هیڅ باچا واکمن نه و. مجلس په بشپړ ډول واک ترلاسه کړي خو د ایران د اصولو له مخې دا ناسم کار و ځکه چې د باچا موجود اوسېدل ضروري دي. نو مجلس د تیر باچا 11 کلن زوی باچا کوي چې یوازې یو لاسپوسی و. په حقیقت کې هغه مهال د ایران حکومت د مجلس لخوا څخه اداره کېدی. وروسته لومړی نړیواله جګړه پیل سوه او په 1919 کال کې په روسیې کې ډېر انقلابونه روان وه. روسیه د خپل هیواد په سمبالولو کې بوخته سوه او له ایران څخه ووتله. خو کله چې برټانیې ته تیل په لاس ورغلل نو د ایران پرېښودل ورته ناممکنه ښکاره سوه. د ایران تیل د برټانیې د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې وه او ټولې صنعتي ودې یې پر همدې تیلو ولاړې وې. نو برټانویان له ایران څخه ونه وتل. هغوی مالي مرسته وکړه، پیسې یې ورکړې او د امنیت مرسته یې هم وکړه. خو د ایران خلک له دې هر څه څخه خوشحاله نه وه. برټانویانو به تیل رایستل او زیاتره ګټه به یې خپله اخیستله. د ایران خلک له دې کار څخه ناخوښه وه. له همدې امله مجلس برټانویانو ته وویل چې موږ ستاسو مالي مرسته او امنیت ته اړتیا نه لرو. تاسو خپل هیواد ته ولاړ سئ او ایران پرېږدئ. په پیل کې برټانویانو په ښکاره توګه له وتلو څخه انکار وکړي. خو کله چې نړیوال فشار زیات سو برټانویان اړ سول چې ووځي. خو برټانویانو دومره لوی تاوان نه سوی زغملی. نو د ایران په پوځ کې یې یو قمندان و، رضا شاه پهلوي. برټانویانو په بشپړه توګه د رضا شاه پهلوي ملاتړ کوي. رضا شاه په ایران کې حالات بدل کړل. هغه د ایران باچا اروپا ته واستوي. خو رضا شاه پوهېدی چې مجلس د خلکو ملاتړ لري نو یې مجلس په بشپړه توګه سره ختم نه کړي. خو پر ځای دا کار وکړي چې د مجلس ځینو مشرانو ته یې پیسې ورکړي. ځینې یې د ځان برخه وګرځوله، ځینې یې د خپلو کسانو په وسیله بدل کړل او هغه کسان یې ووژل چې د هغوی سره یې موافقه نه کوله.
په دې ډول یې مجلس مکمل له منځه نه یوړی بلکې ټول واک یې په خپل لاس کې واخیستی او مجلس یې ډېر کمزوري کړي. په همدې وخت کې رضا شاه پهلوي واک ته ورسېدی. د قاجار کورنۍ پای ته ورسېدله او په ایران کې د پهلوي کورنۍ پیل سوه. وروسته دا ټول حالات د اوسني وضعیت سره تړاو پیدا کوي. کله چې امریکا میدان ته داخله سوه، رضا شاه پهلوي د لویدیځو قدرتونو تر اغیز لاندې و. هغه ځان د یو سیکولر او عصري مشر په توګه سره څرګند کړي او ایران یې عصري کړي. د بیلګې په توګه په 1928 کال کې د نارینه‌و لپاره د اروپایي لباس اغوستل اجباري سول. خولۍ نه اغوستل لازمي وګرځول سولې. په جوماتونو کې څوکۍ کېښودل سولې. د ښځو لپاره حجاب او برقع بنده سوله. ښځې د کار کولو لپاره وهڅول سولې. دولتي دندې ورته خلاصې سولې. نجونو ته اجازه ورکول سوه چې کافیو او سینماو ته ولاړې سي. نن سبا په ایران کې ډېره پرده ده، خو د هغه وخت ښځو په همدې ډول سره ژوند کوي. دا د ایران د نجونو د باسکټبال د لوبډلې انځور دی. په هغه وخت کې هلکانو هم همداسې کالي اغوستل. اوس به تاسو پوه سئ چې دا اوسنی نظام څنګه رامنځته سو. رضا شاه هر څه کول، خو په انتخابي ډول هغه عصریتوب او سیکولریزم ته کمپاین کوي. خو د خپل ګټو له مخې د بیلګې په توګه رسنۍ او مطبوعات سانسور سول، سوداګریز اتحادونه بند سول، سیاسي ګوندونه وځپل سول، مجلس کمزوري سو. د رضا شاه تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې که څه هم یې عصري کول روان کړي وه، خو بل لور ته یې مالیې هم زیاتې کړي وې. که څه هم د مالیاتو عاید ایران ته راتلی، خو بېوزله خلک له رضا شاه څخه خوښ نه وه. په 1933 کال کې رضا شاه د انګولو شرکت ته یوه نوې بڼه ورکړه چې وروسته د برټانیا پټرولیم په نوم سره ونومول سو. هغه د ایران د ګټې ونډه له 14% څخه 20% ته لوړه کړله. همدارنګه یې د برټانوي شرکتونو کلنۍ ورکړه هم زیاته کړله. خو د ایران خلکو ته دا مهمه نه وه. هغوی د تیلو بشپړ کنټرول غوښتی. د دې وروسته دویمه نړیواله جګړه پیل سوه. په جګړه کې شوروي اتحاد په یوه اړخ کې و او وروسته امریکا هم ورسره یوځای سوه. ایران په دې جګړه کې بېطرفه و. خو کله چې لوی جګړې کېږي، بېطرفه هیوادونه هم د ګټونکي اټکل کوي. په پیل کې داسې ښکاره کېده چې جرمني به یې وګټي، نو ایران له جرمني سره اړیکې زیاتې کړلې. رضا شاه هم د تیلو او سوداګرۍ خبرې د جرمني سره پیل کړې. د جرمني ډېر ډیپلوماټان ایران ته راغلل. شوروي اتحاد د جرمني مخالف و او نه یې غوښتل چې جرمني په ایران کې نفوذ پیدا کړي. که جرمني په ایران کې پیاوړې سوی وای، نو روسیې او برټانیې ته د لوجستیکي امکاناتو لاره به له خطر سره مخ سوی وای او جرمني به لویه ګټه ترلاسه کړې وای. کله چې ایران له جرمني سره د تیلو خبرې پیل کړې، برټانویان سخت په غوسه سول او ویره پیدا کړه چې د دوی د تیلو صنعت به له خطر سره مخ سي. انګلستان او شوروي اتحاد پر ایران باندې برید وکړي. دا یو بشپړ پوځي برید و، خو دوی وویل چې دا کار ځکه کوي چې جرمني له ایران څخه وباسي. ځکه که جرمني په ایران کې پاتې سي، نو روسیه او برټانیه به لوی زیان وویني. د جګړې پر مهال امریکا د ریل ګاډۍ له لارې روسیې او برټانیه ته امکانات ورولېږله. پر ایران دا برید لوی تاوان واړوي. ګراني او بیکاري زیاته سوله. د خوړو کمښت او لوږه ډېره سوه. امریکا په بشپړه توګه د ایران ملاتړ کوي، خو په عین وخت کې یې غوښتل په ایران کې خپل نفوذ زیات کړي. کله چې جګړه پای ته ورسېدله، پریکړه وسوه چې برټانیه، امریکا او شوروي به له ایران څخه وځي، خو داسې ونه سول. په حقیقت کې شوروي اتحاد په ایران کې نوې ستونزه پیدا کړه. شوروي د ایران دننه د ځینو یاغي ډلو ملاتړ پیل کړي او د آذربایجان او جورجیا په نامه سره یې نوي هیوادونه جوړ کړل. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا ډېر قوي هیواد سو او ایران ته یې ځانګړې پاملرنه وکړه. امریکا ملګرو ملتونو ته ولاړه او ویې ویل چې د شوروي داخلېدل ایران ته غلط کار و او باید له هغه ځای څخه ووځي. پر شوروي فشار واچول سو او بالاخره له هغه ځای څخه ووتی. د جګړې له پای وروسته امریکا یوازینی ستر ځواک پاتې سو. برټانیې د امریکا د یو ډول استازي په څیر باندې عمل کوي. د نړۍ اصلي مشري امریکا ته ورسېدله. امریکا یو نړیوال کنسرسیوم جوړ کړي. برټانوي شرکتونو مخکې له ایران څخه تیل صادروله، خو وروسته امریکایي شرکتونه هم ورګډ سول او امریکا په ایران کې اصلي لوبغاړی سوه. امریکا د ایران په کورنیو چارو او پالیسیو کې لاسوهنه کوله. ایران د امریکا و ډالرو ته سخته اړتیا درلودله، نو امریکا ایران ته د 500 میلیون ډالرو مرسته ورکړه. که څه هم هغه څه چې امریکا کول، خپله یې امریکا هم په 1950 کال کې حیرانه کړه. د ایران د پارلمان یو غړی محمد مقدس د امریکا د لاسوهنې پر ضد باندې ودرېدی. هغه احتجاج وکړي چې بادشاه د ایران تیل پر بهرني هیوادونو باندې خرڅوي او د تیلو دا معامله غیر قانوني ده. هغه وویل چې ایران له مخکې بیکاره دی
محمد مصدق ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د انګولو پارسین تیلو شرکت کارګرانو کار بند کړي. امریکا او برتانیې د ایران تیلو ته نږدې پام ورواړوي. محمد مصدق احتجاج وکړي او د ایران تیل یې ملي کړل. ملي کول دا معنا لري چې نور به امریکا او برتانیې د ایران تیل نه خرڅوي، بلکې ایران به پخپله دا تیل خپله خرڅوي. محمد مصدق د ایران لومړی وزیر وټاکل سو. باچا د لومړي وزیر په وړاندې بېوسه سو. امریکا او برتانیې ته دا یو ستر تاوان و، ځکه چې د تیلو ملي کېدو تړون دوی مات کړل. امریکا او برتانیې پر ایران باندې بندیزونه ولګول. د ایران پر کارګرانو باندې هم بندیز ولګوي. پر نړۍ باندې هم فشار واچوي چې د ایران څخه تیل را نه نیسي. پر ایران باندې د امریکا مرستې بندې سوې. د خوراکي توکو رسید هم بند سو. ایران له ستونزو سره مخ سو او بیکاري زیاته سوله، خو د ایران لومړی وزیر تسلیم نسو. امریکا او برتانیې ایران ته د CIA او MI6 ځینې کسان واستول. ایران د محمد رضا ملاتړ وکړي. رضا شاه د امریکا پیروي وکړه. د تیلو ګټه بیا امریکا او برتانیې ته ورکړه سوله. په عجیب ډول امریکا او لویدیځو هیوادونو د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ خبرې کولې، خو په ایران کې یې د شاهي نظام ملاتړ کوي. کله چې 1963 کال راغلی، حالات نور هم ګرم سول. دا ځل آیت الله خمیني راپورته سو. هغه د شیعه ټولنې تر ټولو لوی عالم او دیني شخصیت و. هغه وویل چې امریکا لاسوهنه کوي، باچا ایران خرڅوي. مجلس یې کمزوري کړی او لومړی وزیر یې د خپل لاس اله ګرځولې ده. خمیني د همدې موضوعاتو په اړه باندې ویناوې کولې. په ایران کې د دغه دیني عالمان ډېر ارزښت لري او خلک یې ملاتړ کوي. کله چې باچا احتجاجونه ولیدل، خمیني یې بندي کړي. د 1964 کال د نومبر پر 4 باندې آیت الله خمیني عراق ته واستول سو او جلاوطني یې شروع سوه. که څه هم ایران او عراق دواړه د شیعګانو اکثریت هیوادونه دي، خو د عراق مشران لکه صدام حسین سنی مسلمان وو. آیت الله خمیني په عراق کې د شیعه مشرانو ته ویناوې کولې. دا عادي ویناوې نه وې، بلکې ډېرې اغېزمنې وې او خلک یې جذبول. د دغو ویناوو اصلي پیغام دا و: خمیني به په خپلو ویناوو کې دا خبره کوله: هیڅ انسان حق نه لري چې پر هیواد واکمني وکړي، او نه انسان د قانون جوړولو حق لري. یوازې الله جل جلاله د قانون جوړولو حق لري. هیواد باید د الله له قوانینو له مخې وچلیږي، نه د انسانانو لخوا. نه باید باچاهي وي او نه دیموکراسي، بلکې هیواد باید اسلامي وي او د الله د احکامو له مخې اداره سي. دا قوانین به د دیني عالمانو لخوا څخه عملي کیږي. هیواد باید د شریعت له مخې وچلیږي. هغه دې بهیر ته د ولایت فقیه نوم ورکړي. دې نظریې ډېر خلک ځان ته راجذب کړل. هغه په عراق کې ویناوې کولې او په ایران کې یې احتجاجونه پیل سول. د هغه د ویناوو MP3 کیسټونه یا پیټې پټ ایران ته رسول کېدلې. دې مفکورې په ایران کې ډېر ملاتړ پیدا کړي. خلکو په ایران کې احتجاجونه پیل کړل. د ایران د تیلو ساحې تر برید لاندې راغلې. صدام حسین وویریدي چې د عراق شیعه خلک به هم پاڅون وکړي. صدام حسین خمیني له عراق څخه وشړي او فرانسې ته یې واستوي. د خمیني نظریې د باچاهۍ او دیموکراسي دواړو لپاره خطر جوړ کړی وو او ټول مشران ترې ویرېدله. که دا نظریه نور خپره سوې وای، خلک به د خطر سره مخ سوي وای. خمیني د سترو قوتونو پر ضد ودرېدی. احتجاجونه له کنټرول څخه ووتله. محمد رضا شاه ډېر ویرېدلی وو. هغه داسې پریکړې وکړې چې بیرته پر ده بدې تمامې سولې. هغه به د سیاسي مشرانو او دیني عالمانو پر ضد کاروایي کولې. پر رسنیو باندې هم بندیز ولګوي. د 1978 کال د اکتوبر په میاشت کې خلک سړکونو ته راووتل. ډېر لوی لاریونونه پیل سول چې زیاتره یې د پوهنتون محصلین وو. دا کوچني احتجاجونه نه وو، بلکې ډېر لوی ولسي خوځښت وو. په هر هیواد کې خلک د بېلابېلو لاملونو له امله احتجاج کوي، لکه د مالیاتو زیاتوالی یا جګړه. خو د ایران انقلاب بل ډول وو. دا د ژورې کرکې څخه راټوکېدلي وو. خلکو د خمیني عکسونه لګول او د امریکا بیرغونه یې سوځوله. د 1978 کال د جنوري پر 6 باندې خلک د آیت الله خمیني په ملاتړ باندې راولاړ سول. احتجاجونه نور هم سخت سول. دا د یوې نه ختمېدونکې کړۍ په څیر باندې وه. خلکو به احتجاج کوي، خلک به وژل کېدله، بیا به د وژل شویو لپاره نور احتجاجونه هم کېدله. د دې کړۍ لپاره هیڅ د حل لاره نه وه. امریکا د شاه رژیم ته پوځي ملاتړ ورکوي. خلک نور هم غوسه سول، ځکه امریکا په ایران کې خپل نفوذ زیاتوي. خلکو خپل ملکی حقونه له لاسه ورکړل، خو احتجاجونه ونه درېدله. د 1978 کال د دسمبر تر پایه پورې احتجاجونه خپل اوج ته ورسېدل. د رژیم مشران ووژل سول. شاه له مخکې سرطان درلودي، نو له هیواد څخه ووتی او امریکا ته د درملنې لپاره ولاړی. لکه څنګه چې شاه ووتی، خمیني بیرته ایران ته راغلی. خمیني
په ډیر لوی هرکلي سره ایران ته داخل سو. د هغه وخت ورځپاڼې د انځورونو موږ ته راشي. له راتګ سره یې سم پخواني واکمنان لیرې کړل. د 1990 کال د اپریل په میاشت کې ټولپوښتنه وسول. په دې کې 98% خلکو رایه ورکړه چې ایران ته نه پاچاهي پکار ده او نه لویدیځه دیموکراسي، بلکې باید اسلامي جمهوریت جوړ سي. همداسې وسول او په 1990 کال کې ایران اسلامي جمهوریت سو. دې ته د ایران اسلامي انقلاب ویل کېږي چې ایران یې د تل لپاره بدل کړي. په ایران کې د تیوکراسي نظام جوړ سو، لکه څنګه چې په دیموکراسي کې خلک واکمن وي او په پاچاهي کې باچا. په تیوکراسي کې د خدای استازي قانون جوړوي او وروستۍ پریکړې کوي. دې ته ستر رهبر سپریم لیډر ویل کېږي. د ایران په نظام کې ستر رهبر تر ټولو پورته دی او تر هغه لاندې ولسمشر، پارلمان او انتخابات سته. له انقلاب وروسته د ستر رهبر له لوري په ایران کې شریعت نافذ سو او زیات واک د علماو لاس ته ورولوېدی. تر پوځ سربیره یو جلا ځواک هم جوړ سو چې د اسلامي انقلاب ساتنه وکړي. دا و سپاه پاسداران. تر څو کڅوک د نظام د نسکورولو هڅه وکړي، هغوی یې مخه نیسي. تر نن ورځې پورې همدا نظام په ایران کې همداسې روان دی. یو څو وخت مخکې سید علي خامنه‌ای رهبر و او ابراهیم رئیسی ولسمشر و. د انقلاب وروسته خلکو په تهران کې د امریکا سفارت ونیوی او د 1990 کال د نومبر پر 4 باندې د 50 امریکایي چارواکي ونیول شول. یاغیانو وویل چې د ایران پخوانی شاه زموږ پر ضد باندې ظلم کړی دی او اوس امریکا ته تللی دی. امریکا یې باید موږ ته راوسپاري، کنه نیول شوي امریکایان به خوشي نه کړو. وروسته شاه د ناروغۍ له امله مړ سو. ایران د 50 امریکایان 443 ورځې بندیان وساتل او بالاخره د الجزایر په منځګړیتوب سره خوشي شول. د انقلاب وروسته خمیني اعلان وکړ چې د الله له قانون پرته بل نظام ناسم دی او دا انقلاب به نور هیوادو ته هم وغځوي، لکه عراق، سعودي عرب او کویت. د سیمې مشران سخت اندېښمن وو. عراق چې د ایران گاونډی وو تر ټولو ډیر ویره دی. صدام حسین د ایران پر ضد د جګړې پریکړه وکړه. څو لاملونه وو: د ایران لخوا د شیعه خوځښتونو ملاتړ، د خوزستان پر سیمه شخړه او د شط العرب د اوبو لارې اهمیت. عراق فکر کوي چې د ایران پوځ کمزوري دی او دا ښه وخت دی چې پر هغه باندې برید وکړي، خو جګړه لکه څنګه چې یې پلان کړې وه هغسې پر مخ نه ولاړه. دا جګړه له 1980 کال څخه تر 1988 کالو پورې یعنی 8 کاله روانه وه. بالاخره ملګرو ملتونو مداخله وکړه او ورباندې وسو. وروسته د خمیني روغتیا خرابه سوه او د 1989 کال د جون پر 3 باندې د زړه د حملې له امله مړ سو. هغه جنازې ته شاوخوا 10 میلیونه خلک راغلي وه. بله ورځ د نوي ستر رهبر لپاره رایه واخیستل سوله. له 40 غړو څخه 70 رایې علي خامنه‌ای ته ورکړل سوې او هغه د ایران ستر رهبر سو. هغه د آیت الله خمیني شاګرد و او د انقلاب له مهمو مشرانو څخه و او تر نن ورځې پورې دا مقام درلودی. خو بدبختانه چې په تیرو څو ورځو کې د هغه د شهادت راپورونه ورکول سوي دي. وروسته هم پر ایران باندې ډیر بندیزونه ولګول سول، خو ایران پر شا نه سو. ایران د امریکا، لویدیځ سعودي عرب او اسرائیل لپاره یو لوی سرخوږی سو. د اسلامي انقلاب پر مهال د امریکا پر ضد شعارونه او د خلکو د پاڅون مرکز وو. له همدې امله د ایران لپاره دا ډیره سخته ده چې له امریکا سره نږدې اړیکې جوړې کړي، ځکه خلک به خپل د انقلاب باور له لاسه ورکړي. دا خبره داسې نه ده چې که ایران وغواړي له امریکا سره لاس یو کړي نو دا به سمدستي وسي. امریکا دا خبره هیڅ نه ده هیره کړې. امریکا په ښکاره سره وایي چې د ایران اسلامي انقلاب د دولت لخوا څخه ملاتړ شوی ترهګري وه. خلک تېرېستل سوي وه. په حقیقت کې په 1984 کال کې د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن د ایران اسلامي جمهوریت د دولت لخوا څخه د ترهګرۍ ملاتړ اعلان کړي او تر نن ورځې پورې امریکا له دې دریځ څخه نه ده پر شا سوې. خو خبره یوازې دلته نه ختمیږي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا اصلي ستونزه بله ده. که زه ستاسو څخه وپوښتم چې هغه کوم 10 یا 15 هیوادونه دي چې په نړۍ کې ډیر تیل لري، نو په لومړي 5 هیوادونو کې 3 هیوادونه لکه ایران، عراق او سعودي عرب دي او دا ټوله د منځني ختیځ دي. که نقشې ته وګورو دا سیمه ډیره وړه ښکاري، خو د ټولې نړۍ تیل له همدې ځای څخه کنټرولېږي. او که د نړۍ د اټومي سلاحو لرونکو هیوادونو په اړه باندې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، نو امریکا، روسیه، برطانیه، فرانسه، چین، هند، پاکستان او داسې نور نومونه به هم تاسو پیدا کړئ. خو په دې نومونو کې به تاسو د منځني ختیځ هیڅ د تیلو لوی تولیدونکي هیواد ونه وینئ او هغوی به هیڅکله پرې هم نه ږدي چې داسې وسي. اوس به تاسو ووایاست چې ایران خو اټم جوړوي او شاید جوړ کړی یې هم وي. نو هو، امکان سته چې ایران یې جوړ کړي، خو تر شا یې ډېرې لوبې هم روانې دي. اوس وګورئ، تر څو چې اسرائیل د منځني ختیځ یوازینی اټومي ځواک وي، اسرائیل به همیشه ځواکمن وي.
او تر څو چې اسرائیل ځواکمن وي امریکا به په منځني ختیځ کې لکه څنګه چې وغواړي هماغسې به کوي. امریکا به خپله زورواکي همدلته چلوي. چین او روسیه نه غواړي چې امریکا یوازې واک وچلوي، نو هغوی ورو ورو د ایران ملاتړ کوي چې ایران پیاوړی سي او ایران به یوازې د اټومي ځواک له لارې پیاوړی کیږي. تاسو به د اټومي مخنیوي په اړه باندې اورېدلي وي. له همدې امله دوه اټومي هیوادونه یو له بل سره جګړه نشي کولی. دا یو ډول مخنیوی دی. فکر وکړئ، دوه اټومي هیوادونه یو له بل سره جګړه کوي. هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وجنګیږي. اوس که د اسرائیل خبره وکړم، هغه که هر څومره پر ایران باندې حملې وکړي یا په فلسطین کې هر څه وکړي، داسې کوم مخنیوی د هغوی ترمنځ نه کیږي. خو که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو دا جګړه به متوازنه سي. نړۍ به اجازه ورنه کړي چې دا کار وسي، نو ایران ته د یو احتمالي اټومي ځواک په سترګه باندې وګوري. په ټوله سیمه کې هڅه کیږي چې د ځواک توازن وساتل سي، لکه هغه هیوادونه چې د امریکا پر ضد دي. هغوی نه غواړي چې امریکا یوازې واکمنه وي. له همدې امله غواړي ایران اټومي ځواک سي. لکه څنګه چې کله هند اټومي ځواک سو، نو ډیری هیوادونو له پاکستان سره مرسته وکړه چې اټومي ځواک سي. د ایران اټومي پروګرام هم ډیر پیچلی حالت لري، خو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ځانګړي یورانیم پکار دی. د یورانیم 215 ایزوټوپ کارول کیږي، خو په طبیعي ډول تر ټولو زیات یورانیم 238 پیدا کیږي. دا 238 یورانیم انرچ کیږي او له هغه څخه یورانیم 215 جوړیږي. دې ټوله بهیر ته یورانیم انریچمنټ ویل کیږي. تاسو به دا نوم ډیر په خبرو کې اورېدلی وي. نو اوس ایران یورانیم سره راټولوي. تر اوسه پر ایران شاوخوا 80% یورانیم راټول کړي دي. حال دا چې د اټم لپاره شاوخوا 9% ته اړتیا ده. نو ټوله لوبه د همدغه یورانیمو د راټولولو په خاطر باندې روانه ده. وروسته د وسلې ټکنالوژي جوړیږي، خو اصلي لوبه همدا ده. لکه څنګه چې زه وایم، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې تشریح کړه چې ایران د یورانیم په راټولولو کې تر ډېره حده پورې رسېدلی دی. خو څه کیږي دا دی چې هر کله ایران مخکې ځي بیرته شاته ټیل وهل کیږي. په دې ټول پروګرام کې د ایران ډېر ساینسپوهان د نامعلومه کسانو لخوا څخه وژل سوي دي. پروګرام پر هماغه ځای باندې درېږي یا هم شاته کیږي. او د ایران لپاره د یورانیمو راټولول یوازینۍ ستونزه نه ده، پیسې هم لویه ستونزه ده. د دې کار لپاره ډېرې پیسې پکار دي. امریکا پر ایران باندې هر ډول بندیزونه لګولي دي، نو ایران د پیسو له پلوه هم له ستونزو سره مخ دی. د اټومي ځواک جوړول ډېر مصرف غواړي. که د امریکا مثال واخلو، تر 1990 کاله پورې امریکا د دې لپاره 903 میلیارډ ډالر لګولي وو. حال دا چې هغه وخت پروګرام نسبتاً کوچنی و او شاوخوا 4.1 ټریلیون ډالر پرې ولګېدل چې دا سیستم جوړ او ځای پر ځای سي. ځای پر ځای کول ډېرې پیسې غواړي. نو ایران ته د پیسو لویه ستونزه مخې ته ولاړه ده. له دې سره سره اسرائیل او سعودي عربستان هم د ایران لپاره لوی چیلنج دی. دواړه نه غواړي چې ایران په سیمه کې قوي سي. ایران او سعودي عربستان د اسلامي انقلاب څخه مخکې ملګري وو، خو له هغه وروسته د دوی ترمنځ سخته سیالي پیل شوه. ایران د منځني ختیځ تر ټولو زوړ هیواد دی او ډېر اوږد تاریخ لري. که د سعودي عربستان خبره وکړو، سعودي عربستان په 1932 کال کې په رسمي ډول سره دنیا په رسمیت وپیژندي او کله چې هغه جوړ شو نو د ټولې اسلامي نړۍ مشري په لاس کې واخیستله. سپېڅلي ځایونه هم په سعودي عربستان کې دي. ایران دومره پخوانی هیواد دی، خو د منځني ختیځ په پرتله یې ځمکه د سعودي عربستان څخه کمه ده او مشري هم ورسره نشته. که د ایران خبره وکړو، مساحت یې شاوخوا 1.4 میلیونه مربع کیلومتره دی او نفوس یې نږدې 8.9 میلیونه دی. خو سعودي عربستان چې په 1932 کال کې جوړ شوی دی، مساحت یې 2 میلیونه مربع کیلومتره دی او نفوس یې یوازې شاوخوا 14 میلیونه دی. نو لومړی خبره دا ده چې د ایران دا توپیر نه خوښیږي. دوهمه خبره دا ده چې ایران ځان اسلامي هیواد بولي او باور لري چې د مسلمان امت مشري باید د په لاس کې وي. خو پر ځای یې سعودي عربستان مشر ګڼل کیږي چې بدبختانه تر اوسه پورې یې هیڅ اسلامي هیواد ته ګټه نه ده رسېدلې او د امریکا په اشارو سره چلیږي. نو ایران هڅه کوي چې په همدې وخت کې خپله اغیزه زیاته کړي. سعودي عربستان د امریکا نږدې ملګری دی. د امریکا پوځي اډې هم په سعودي عربستان کې شته. خو ایران وایي چې موږ یو اسلامي هیواد یو او د ټول مسلمان امت ملاتړ کوو. د همدې خبرو له لارې غواړي په منځني ختیځ کې مشري ترلاسه کړي. له همدې امله د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډېره دښمني رامنځته شوې ده.
که ته د منځني ختیځ هره شخړه وګورې نو سعودي عربستان او ایران پکښې کې یو د بل پر ضد ولاړ وي. د بیلګې په توګه په بحرین کې د شخړې پر مهال ایران د حکومت ضد ډلو ملاتړ وکړي، خو سعودي د بحرین د پاچاهۍ ملاتړ وکړي. همدارنګه په لبنان کې ایران د شیعه ډلې حزب الله ملاتړ کوي، خو سعودي عربستان د لبنان د حکومت ملاتړ کوي. په یمن کې ایران د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي، خو سعودي عربستان د یمن د حکومت او سنی وګړو ملاتړ کوي. په 2014 کال کې په سعودي عربستان کې یو شیعه دیني عالم نمر النمر اعتراض وکړي چې دا بادشاهي باید ختمه سي او په سعودي کې باید ټاکنې وسي. سعودي عربستان هغه ته د مرګ سزا ورکړه. سعودي عربستان هیڅ خطر پر ځان باندې نه اخلي. نه یوازې سعودي بلکې ټول اسلامي نړۍ ولیدل چې ایران یوازې په یو کال کې د امریکا او باچا پر ضد دومره قوي سو چې هغوی نور خطر نه غواړي. ایران هم خپله تګلاره بدله کړې ده. اوس غواړي د ټول منځني ختیځ مشري ترلاسه کړي. پخوا به یې یوازې د شیعه خبره کوله، خو اوس د شیعه او سني دواړو خبرې کوي، ځکه پوه سوی دی چې د شیعه او سني ویش ایران ته تاوان رسوي. ایران د دواړو له ملاتړ پرته د اسلامي نړۍ مشري نشي ترلاسه کولی. د بیلګې په توګه حماس یو سني ډله ده او پر حماس باندې تور لګېدلی دی چې په غزه کې د شیعهګانو سره ناوړه چلند کیږي، خو بیا هم ایران د خپل ګټو لپاره د حماس ملاتړ کوي. په فلسطین کې نورې ډلې د عرب قوم پالنې خبره کوي او د عربي نړۍ ملاتړ کوي، خو حماس د اسرائیل پر ضد ولاړ دی. له همدې امله ایران او حماس ښه سره جوړ دي. ایران په هر حالت کې باید د اسرائیل پر ضد باندې ودرېږي، ځکه چې دلته یې ګټې پوره کیږي. لومړی بیت المقدس یو مذهبي شخړه ده. که ایران غواړي د اسلامي نړۍ مشري وکړي او د مسلمانانو ملاتړ ونه کړي نو مشري نشي ترلاسه کولی. دوهم، اسرائیل یو یهودي هیواد دی او فلسطین یو مسلمان هیواد ګڼل کیږي. د فلسطین مسله د نړۍ د مسلمانانو لپاره یو لویه موضوع ده. که ایران په هر ډول دا مسله مخته یوسي نو په اسلامي نړۍ کې به ډیر مهم سي، حتی که مستقیم بریالی هم نسي او یوازې د خپلو نیابتي ډلو له لارې مبارزه وکړي، بیا هم هغه ته ډیره ګټه رسیږي. ځکه اسلامي نړۍ ته دا پیغام ځي چې سعودي سره له دې چې قوي دی د امریکا تر سیوري لاندې ناست دی، خو ایران سره له دې چې کمزوري دی بیا هم مبارزه کوي او یوازې د اقتصاد فکر نه کوي. که د اوسني حالت خبره وکړو، ایران مستقیمه جګړه نشي کولی، که هغه د امریکا سره وي او که د اسرائیل سره. د هوایي ځواک له پلوه ایران د اسرائیل او امریکا څخه ډیر شاته دی. خو کله چې په 1990 کال کې اسلامي انقلاب راغلی، هغه وخت هم ایران دومره قوي پوځ نه درلودی، خو بیا هم خمیني بریالی سو او انقلاب یې راوستی. ایران د حوثیانو، حزب الله او حماس له لارې نیابتي جګړه مخته وړي. دا د امریکا او اسرائیل دواړو لپاره سرخوږی دی. د ایران د سپایي پاسداران ځینې څانګې ځانګړي استخباراتي سرچینې لري او د دوی مهم کار دا دی چې حزب الله، حماس او ورته نیابتي ډلو ته وسلې او ملاتړ برابر کړي. په سور رنګ کې په نقشه کې هغه ټولې ډلې ښکاري چې د ایران ملاتړ دي او د اسرائیل او امریکا پر ضد ولاړې دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، له 2018 کال راهیسې یې ډیر بریدونه کړي دي. که په راتلونکي کې حماس، حزب الله او حوثیان په خپلو هیوادونو کې واک ته ورسیږي نو تر ټولو لویه ګټه به ایران ته ورسیږي او د ایران راتلونکي پلانونه به نور هم قوي سي. نو ایران دا ټوله د اوږدمهاله پانګونې په توګه ګوري. اوس که څه هم پر ایران باندې بندیزونه لګول سوي دي او اقتصاد یې ډیر زیانمن دی، خو په اوږده موده کې چې له کوم پلان سره روان دي او کومو نیابتي ډلو ته ملاتړ ورکوي، له 80 څخه تر 80% پورې یې هدفونه پوره کېدلی سي. نو وروسته چې ایران څه وغواړي نو هغه به کیږي. اوس نو تاسو خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.